احمق انسانان چې تاسو په ژوند کې ستا کوشش وکړي هغوی خپل پر حال پرېږدي او خپل په دنني آرامش د منځه مه وړي. تاسو کېدای سي د یو ډېر مغرور رئیس سره مخ سي، د یو عجله کوونکی همکار سره مخ سي، د یو داسې کس تاسو در لاس لاندې کار وکړي چې هغوی بیخي لیونتوب لري. یعنې په ټولنه کې تاسو ته عجیب غریب انسانانو سره مخ کېږي. تاسو کوشش وکړئ چې هغه کسان چې احمق دي یا هغه کسان چې خپل د موقف څخه استفاده کوي او یا هم خپل موقف په صحیح توګه نه درک کوي او تاسو ته ازار او اذیت سبب کېږي، تاسو کوشش وکړئ چې د دا رقم افرادو سره صرف نظر کړئ او هغوی خپل پر حال پرېږدي. که تاسو د احمقانو په خبرو باندې خپل حالت خرابوي نو تاسو په ژوند کې هیڅ وخت د خوشحالۍ احساس ونه کوي. کېدای سي دا احمق انسان ستاسو خپلوان هم واوسیږي. کوشش وکړئ خپل روابط مو منیج کړئ او هیڅ وخت د چا د احمقتوب قرباني ځان مه جوړوئ.